په هر ټولنه او د هر نسل په ژوند کې داسې خطرونه شتون لري چې چپ وي، غږ نه لري، شور نه لري، کرار زړه ته لاره پیدا کوي. ځینې ډېر ساده ښکاري، کوچني ښایسته رنګه ګولۍ داسې چې اسانه خوړل کېږي، خو اثرات یې ژور وي، تر ذهن، تر بدن او کله تر روح پورې رسېږي او بیرته نه راګرځي. نن ورځ په ډېرو ځایونو کې د هرې برخې ځوانان د داسې ګولیو تجربه کوي چې ټابلیټکا ورته وایي. ځینې ځوانان کېدای شي درانه احساسات ولري، د کار فشار، د زړه ماتېدل، یوازیتوب، ژور خفګان یا رواني ستړیا، او ځینې خو یوازې د خوند د مخې غواړي یوه شپه ځان ته بل ډول احساس ورکړي. دا ګولۍ د غمونو ته د خلاصون وعده نه درکوي، انرژي درکوي، باور درکوي، داسې درواغه خوشحالي چې نړۍ درته روښانه او ساده ښکاري. موسیقي لا پسې خوندوره او ژوره شي، رنګونه ښایسته شي، او ته داسې احساس کوې چې نور غم نشته، خو دا چې ته یې احساسوې علاج نه دی، دا د دماغ دننه یو طوفان دی. دا طوفان ډېر لوړ قیمت لري. راځه دا خبره درته روښانه کړم. کله چې ټابلیټکا د انسان وجود ته ننوځي، ډېر ژر د اعصابو تر مرکزه پورې ځان ورسوي. هلته دا ګولۍ پر دماغ باندې زور راولي چې 3 ډېر مهم کیمیاوي مواد په زوره تولید کړي. سیروټونین هغه ماده چې د خوشحالۍ او عاطفې توازن احساس درکوي. ډوپامین هغه ماده چې د خوشحالۍ، هڅونې او انعام احساس درکوي. نورافینفرین هغه ماده چې ستا انرژي، فشار او د زړه ضربان تنظیموي. ته ځان ډېر ښه، ډېر پیاوړی، ډېر خوشحاله احساسوي، خو یوازې د لږ وخت لپاره. حقیقت دا دی، دا ګولۍ تا ته هیڅ وخت نوی شی نه درکوي. دا یوازې ستا د اعصابو هغه کیمیاوي مواد راباسي چې ستا دماغ د ژوند د خوشحالیو دپاره خپل وخت ته زیرمه کړي وي. ته خپله خوشحالي داسې سوځوې لکه څوک چې د یخ طوفان په منځ کې وچ لرګي بغیر ضرورته اور ته اچوي. یوازې څو ساعته وروسته ستا دماغ تش شي، په رښتیا تش. نور سیروټونین نشته، دوپامین هم نشته، عاطفي توازن د منځه تللی دی. دا همدلته دی چې ته انسانیت پرېږدې، غورځېږې او رواني سقوط کوي. هغه کسان چې دا ګولۍ استعمالوي ډېر ژر داسې احساسات تجربه کوي لکه مخشوش چې وي، خفه وي، د خلکو څخه بیریږي، لړتنګه وي، او ځینې خو یې داسې شیان شي لکه د واقعیت سره چې اړیکه پرې شوي. له همدې وجې ځینې داسې خبرې کوي، وایي ما داسې احساس کوي لکه زه چې لیونی وم. زه نه خوب کولی شم نه فکر، زه بې دلیله ژاړم، زه خپل ځان نه پېژنم. کېدای شي دا خبره چا نه وي درته ویلې. که ته دا ګولۍ بیا وکاروې، نو ستا دماغ خپل طبیعي مواد جوړول بندوي. ولې؟ ځکه دا ټمبل شي. دا وایي زه ولې سیروټونین جوړ کړم، دا خو ګولۍ پر ما په زوره جوړوي. او پایله دا ده ته نور د رښتینې خوشحالۍ احساس نه کوي، نه د واده په ورځ، نه د اختر په خوشحالۍ کې، نه په دعا کې او نه په عبادت کې. ته ځان بې احساسه، سوړ او تش احساسوي. خو دا یوازې همدومره نه ده، بلکې دا ګولۍ اوږدمهاله دماغي زیان هم رسوي. د حافظې له منځه تلل، د بیرې حملې، ژور خفګان، ذهني ګډوډي، ناصافي غوسه یا رواني بېثباتي، شکمن فکرونه، خیالي اوازونه، د شخصیت بدلون. د همدې امله خلک وایي سړی خو مخکې هوښیار، آرام او مهربان انسان و، اوس دردمن، مخشوش او ورک ښکاري. ځینې خو داسې شی شي چې د رواني ناروغۍ نښې پرې ښکاره شي، عجیب به چلند کوي، اوازونه اوري او د خلکو بیریږي. خلک یې ساده لیونی بولي، خو دا لیونتوب نه دی، دا د دماغ د کیمیاوي نظام زخم دی. ټابلیټکا یوازې ستا وجود ته نه ننوځي، دا ستا دماغ نیسي، برمته کوي یې، دا تا غولوي، داسې درته ترښیي لکه ته چې ازاد یې. کرار هغه نظام ماتوي چې
چې ستا څخه انسان جوړوي. دا نه د شرم خبره ده، نه د کنټرول، دا خبره د ساتنې ده. که ته له خفګانه، یوازیتوبه یا روحي درد سره مخ یې، ته یوازې نه یې. هیڅ ګولۍ ستا زړه نه در جوړوي، هیڅ کیمیا ستا روح بیرته نه ژوندی کوي. دا یوازې څو ساعته درد غلی کوي او بیا یې 2 چنده در باندې راولي. نامیتوب دا نه دی چې ته د تیارو وتښتې، نرتوب دا دی چې ورته مخامخ سې. علاج وخت غواړي، خو ارزښت یې لري. ته د یوې ګولۍ ډېر ارزښت لري. ستا دماغ د دې دپاره نه دی جوړ شوی چې هر شی ور واچوې. دا د دې دپاره دی چې پام باندې وشي، وساتل شي. ټابلیټکا تا نه پورته کوي، بلکې ستا دماغ خالي کوي. دا ستا غم نه ختموي، دا ستا دماغ داسې بدلوي چې خوشحالي ترې هېرېږي.